د غسل اسانه طریقه ملګرو په دې ویډیو کې به ان شاء الله د غسل په حواله سره تقریبا څلور خبر شیر کوو. لومړی خبره د غسل طریقه اسانه طریقه په کومه طریقې سره مونږه غسل وستې شو لامبا کول شو. دویمه خبره د غسل نمخ کې یا رستو کومه دعا ویل پکار ده. دریمه خبره آیا چې مونږه غسل وکړو لامبل آیا دې سره اودس چردام وشو او کنه بلکې ځان له اودس چردام کوو. دا خبره پکې ان شاء الله شیر کوو. آخري خبره آیا د غسل حالت کې ذکر اذکار او تلاوت جایز دی او کنه. دا خبره به ان شاء الله په دې ویډیو کې کوو. ټیک تا اولنې خبره ترازو د غسل یعنی لامبا اسانه طریقه. نو چې څنګه تاسو غسل طرف ته روان شئ لامبا طرف ته روان شئ کنه نو بهتره دا ده چې اول تاسو تیمم وکئ بیا روان شئ. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ورته د لامبا یا د اودس چردام ضرورت و نو اوبه ورته ښې قریب وي ښې نږدې وي خو اول تیمم وکړو. نو صحابه کرام ورته عرض کړو چې یا رسول الله اوبه خو در سره نږدې دي بیا هم تاسو تیمم وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي هېڅ پته نه لګي څه پته لګي چې چېرې د اوبو ته رسېدو نه مخکې ماته وفات رالو. نو اگر چې پیغمبرانو ته چې کله وفات راځي هغوی نه تپوس کولی شي چې آیا ته الله تعالی ته روانېدل غواړې که نه اجازت ترې اخیستلی شي. خو لیکن دا مرګ دونه یقیني خبره ده چې نبی علیه صلات وسلام ته مخکې به اجازت راتلو ښه خبرو خو لیکن امت ته دا ترغیب دی چې مرګ ناګهانه دی نو ځکه تیمم وکړو. نو بهتره خبره دا ده چې کله تاسو غسل طرف ته روانېږئ که نه لامبا طرف ته روانېږئ نو اول تیمم وکئ. تیمم به څنګه کوئ دې باره کې مکمل ویډیو زما یوټیوب چینل کې به انشاءالله تاسو ته میلو شي. قاسم اسلامک میډیا په دې نوم باندې زما د یوټیوب چینل دی. تاسو لاړ شئ هغلته ځان سره سبسکرایب هم کې انشاءالله تاسو ته نورې ویډیو میلاویږي او تیمم دا طریقه به پکې انشاءالله تاسو ته میلو شي. صحیح ده ښه. نو چې تیمم تاسو کو روان شئ غسل خانې طرف ته تاسو لړئ. چې کله غسل خانې ته داخلېږئ که نه نو مخکې ته نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ. چې څنګه ور داخل شئ بیا نو اول خو چې کوم ځای باندې کپړو باندې ستاسو ګندګي لګېدلې ده دا کپړې اول ووینځئ. بیا ورپسې چې ستاسو جسم باندې چې د ګندګي لګېدلې وي دا که جسم ووینځئ دا به پاک ووینځئ. دې نه بعد بیا استنجا به وکئ. استنجا وکئ. استنجا نه بعد بیا به اودس وکئ. دا چردام چې ته مونږ وایو چردام به وکئ. خو چې څنګه چردام کوئ که نه چراندام اودس سم اودس په کوئ چې څنګه خولې کې اوبه اچوئ بس لږه شان غړغړی وکئ غرغره چې ورته وایي هغې وکئ. او بیا چې پوزه کې اوبه اچوئ نو لږې شان اوبه په پوزه کې راکاږي ورپسې ګوته په سپږمو کې وښئ چې صحیح طریقې سره لونده شي. او ضروري نه ده فرض واجب نه دی چې خامخا ورسره پوزه ترخه کړي. دا خبره صرف بهتره ده. خوله او پوزه کې اوبه اچول فرض دی. پوزه کې اوبه راښکله او پوزه ترخوله چې په سر د لسم درد کړي دا فرض نه دی ښه. پوزه کې اوبه اچول فرض دی صرف. صحیح ده. نو دا بهتره خبره ده چې پوزه کې لږې شان اوبه راکاږئ. دا بهتره خبره ده چې صحیح طریقې سره پوزه دننه لونده شي. ښه پوزه کې مو اوبه واچولې مخ مو وینځلو لاسونه مو وینځله صحیح طریقې سره مو مکمل اودس چردام بس بیا تاسو وکئ. صحیح ده اودس چردام تاسو وکړو بس دې نه بعد بیا یو لوټه اوبه راواخلئ په دې ښې اوږې باندې ور واړوئ او په ښې اوږې باندې چې ور واړوئ چې څنګه اوبه داسې بهوئ که نه لاندې ته رسوئ نو لاس پې لږ لږ شان راکاږي په جسم باندې لاس راکاږئ چې صحیح طریقې سره جسم لون شي. صحیح ده ښه چې ښې اوږې باندې تاسو اوبه واړولئ. دې نه بعد بیا بله لوټه راډکه کوئ په سر باندې راواړوئ په سر باندې راواړوئ او کوم ځای ته چې اوبه رسوئ که نه دې باندې لاس راکاږئ بدن مه ږئ چې دې باندې راواړولی شي. درېیمه لوټه بیا راواخلئ په دې ګسئ اوږې باندې په دې باندې بیا راواړوئ او ټول ځي ته بیا صحیح طریقې سره اوبه رسوئ. او دې نه بعد بیا په نوم کې بهتره خبره دا ده چې په نوم کې لونده ګوته 3 پیرې ووهئ. بهتره خبره ده ښه فرض نه دي که مو وواله ډېره بهتره خبره ده. نو چې بس نوم کې هم تاسو ګوته وواله بس تاسو غسل ووتو بس دا اسانه طریقه وه د غسل. بهتره خبره پکې دا ده چې په ټول جسم باندې 3 پیرې اوبه تېرې کړئ. سیده په ښې اوږې باندې هم 3 پیرې اوبه تېرې کوي په سر باندې هم 3 پیرې اوبه تېرې کوي او په ګسې اوږې باندې هم 3 پیرې اوبه تېرې کوي. دا بهتره خبره ده. سیده دې په ذریعې سره به ټول جسم لون شي د عجزي پاتې کېدو اړو بس شک پکې پاتې نه شي. سیده غسل نه بعد اوس کومه دعا پکار ده. دعا د ته هم خدا په زړه کې وایي ښه په خولې باندې به نه وایي. په زړه کې به تاسو دا دعا وایي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس دا دعا په زړه کې وایي ښه.
حاجی بلې خبرې ته راځو چې تاسو غسل وکړو نو آیا دې سره اودس شردام وشو او کنه دې خبرې ته اوس راځو صحیح ده نو چې څوک غسل وکړي کنه اولامبي نو دې سره اودس وشو خو یو خبره یاد ساتئ اودس شردام چې کله انسان وکړي کنه دا اودس شردام چې وشو دا یو خبره شوه او په دې باندې دته اجر ملاویږي دا بله خبره ده اجر په څنګه ملاویږي حدیث پاک کې راځي من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره وی څوک چې کامل طریقې سره او خسته طریقې سره اودس وکي یعنی دا وضو وکي وی ددنه ګناهونه په ختمېدو شروع شي وی تر دې پورې چې د دې نوکونو نه چې کم ښکته ګناهونه دي هغه هم ترنه په غورځېدو شروع شي نو څوک چې کامل طریقې سره او صحیح طریقې سره اودس وکي کنه اودس شردام وکي د دا ګناهونه ټول دنه وغورځېږي واړه ګناهونه ترنه ټول وغورځېږي نو دا د دې اجر دی نو خبره پکې دا ده چې کم انسان غسل وکي اولامبي که هر رنګه طریقې سره اولامبي که ضروري لامباوي او که سنت طریقې سره لامباوي اسی د جمعې لپاره د یخوالي لپاره اولامبي او داسې پکې وشو خو لیکن دغه اجر نه محروم شو چې کم اجر پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث پاک بیان کړی دی چې د دې په ذریعه سره د ګناهونه ختمېږي د اودس په ذریعه سره دغه اجر په ورته نه ملاويږي دا به اعلی ملاويږي چې تاسو اودس شردام ځان لو کوي نو بهتره خبره دا ده چې تاسو کله غسل کوئ کنه لامبي نو لامبا سره سره اودس شردام پکې ځان لو کوي دا بیا بهتره خبره ده صحیح ده باقي که چا اونکو اودس اونکو صرف په اولامبل او ډایرکټ رالو دی مونږ ته ودرېدو نو بالکل صحیح دی مونږ باندې هیڅ فرق نه پروزي اودس شردام دغه سره شوی دی صحیح ده خاجی بلې خبرې ته راځو آیا د غسل حالت کې تلاوت او ذکر اذکار کول جایز دي او کنه نو غسل حالت کې تلاوت خو نشي کولی د قرآن پاک تلاوت نشي کولی خو ذکر اذکار پکې کول شي استغفارم پکې ویل شي لا اله الا الله پکې ویل شي سبحان الله پکې ویل شي ذکر اذکار پکې کول شي خو لیکن قرآن تلاوت پکې نه کوي ښا